شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ فضائل حج کی یو واقعہ بیانی چې یو سړی دی او هغه د حج دپاره تللی دی د عرفات په میدان ولاړ دی چغه لګی آواز لګی لبیک لبیک الله سره غلی محاضر یم فرمائی چې دا بنده دا لبیک آواز پاس ناواز راځي چې لا لبیک دې چې څومره کرته لبیک کوي هغه کرته آواز راځي لا لبیک دا لا لبیک معنا دا ده چې ستا دا حاضري ما ته قبول نه یو نوجوان خوا کې ولاړ دا د لا لبیک آواز چې راځي نو دې نوجوان هم واورېد دا نوجوان دې بزرګ ته فرمایي حضرت درته اندازه لګېږي چې ته لبیک وې چې پاس نه څه جواب راځي اورې هغه ورته وایي بچیه زه خو اورم خو لکه چې تا هم واورېدل وی او چې ما هم واورېدل دا نوجوان ورته وایي چې ما واورېدل جي دا ته بیا ځان څه لپاره پازوې دا بزرګ ورته وایي بچیا تا خو یوازې نن واورېدل او زما اویا کاله کېږي چې د حج دپاره راځم او د عرفات په میدان ولاړې ما لبیک ویم پاس نه جواب راځي چې لا لبیک زما اویا کالو شو چې زه لبیک ویم او جواب راځي لا لبیک نو دا زلمې ورته وایي چې بیا ځان څه لپاره پازوې مه راځه که نه دا بزرګ ورته فرمایي بچیا خبره خو دې ټیک وکړه خو دا راته ووایه چې دې در ته رانشم او دا آوازونه لګوما بل کم در دی چې هغې ته لاړ شمه د دې در نه بغیر خو بل در نشته بچیه دغه یو در دی د راتلو راځم په دې کې دا آواز لګومه د دې نه بغیر بل در نشته چې هلته لاړ شمه چې دې بزرګ دا خبره وکړه دې نوجوان له دا جواب ورکړ او بیا یې ناګانه جوش کې چغه واله لبیک خو چې لبیک یې کړي پاس نه آواز راغی لبیک یا عبدي ای زما بنده زه حاضر یم وایه څه غواړې څه سوال کې چې پوره کما لبیک چې د لبیک وي جواب هم په لبیک باندې راغی دا د لبیک جواب چې په لبیک باندې راغی دا د دې بزرګ د دغه یو ټکي د وجې نه چې دغه یو درد چې دی نه بغیر د ورتلو بل در نشته دغه ټکي الله پاک ته دومره خوښ شو دامنه محبوب شلو چې هغه د اویا کالو هغه تکلیف الله پاک په دغه یو ځل لبیک ویلو باندې ختم